د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو د مومندرې ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په قرارګاه او د 28 ویالې په ساحه کې د پولیسو پر امنیتي پوستو برید کړی. په دغه برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال عبدالعزیز په ګډون 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شوو ټپیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي. تېره شپه وسلوالو مخالفینو د مومندرې ولسوالۍ په قرارګاه او د 28 ویالې په سیمو کې د پولیسو په یو شمېر امنیتي پوستې وسلوال بریدونه ترسره کړل چې د ځوابي برید په طرز کې وسلوال مخالفین شاتګ ته اړ ایستل شو. نښته رامنځته شوه چې د نښتې پر مهال 4 وسلوال طالبان ووژل شوه او د یو نامنهاده ولسوال د یاد محل د نامنهاده ولسوال عبدالعزیز په شمول 6 تنه وسلوال طالبان ټپیان شله. په وژل شوو او ټپیانو کې بهرانیان هم شامل دي. چارواکي وایي په دغه نښته کې پولیسو ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی، خو اخوا وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.